مننه مینوالو پښتنو، زم ستاسو قربا اسرار خان خلیل. زه لرم تاسو لپاره یو داسې پروګرام چې خوندونه به وي بې شمار. ګرځو مونږه خار بخار او تا ته به ښیو یو داسې خوندونه د بازار خوندونه. الحرمین رستورانټ مدینه المکه په دې کې یو الحرمین رستورانټ دی. مونږ دلته راغلي وو او د دې سپیشلی چې کوم خاص د دې چې کوم هغه دی خوراک کابلی بیف پلاو اور بیا اور بل د دې چې کوم فیمس هغه دی هغه سیخان پوه شو که نه نمکین سیخان. ول چې دا چې کوم ټیسټ دی دا په کراچۍ کې بل ځای کې نه پیدا کېږي. کله نه دا جی څومره موده وشوه؟ تقریبا ما 4 کال کېږي. په چمن کې ما په یو هوټل کې اشپازي کول. حمیدالله دا راته ووایه چې پلاو اوس جوړوي که نه، نو څنګه به جوړېږي؟ دا طریقه راته بیان کړه، استاد یې جوړوي. دا داسې جوړېږي. اوس اوبه مې اچولې دي، لږ اوبه مې اچولې، دا وجه څه مې اچولې دي. او وګوره اوس مالګې اچوي. مالګ نه بعد چې دی او روغن دی ورته وایي، زموږ په ژبه کې او روغن ورته وایي. لیاب دی منه د وریځې لیاب دی. غوښې پکې یي هغه سره میکس وي. هغه غوښې وراچي، هغه چې کم ټیم جوشېدن یې شروع کړ بیا چې وریځې پکې اچوي. ما د دا د استاد مساله ور برابري هغه بعد او روغن وراچي. او روغن مطلب لیاب دی. او روغن معنا لیاب دی نه دی. دا د استاد ورسره دغه کوي. دا د اوس زما خیال دا او روغن لیاب یې وراچولي، غوښې موښې پکې اچولې دي. دا د وریځې ورکلټې کړل. دا وریځې کم ټیم اوبه وچوم یې دغه کړه. بیا دا د اوس چمچ ورسره لږه کوي. بیا به یې مخکې اچول سوی وو، موږ دونه دغه نه وو. دا د اوس وریځې واچول، دا د چمچ پکې وایي. دا کم ټیم اوبه چې وچ کړل بیا به کشمش دی، زردک دی، دا بیا هم ور واچوي. اوس چې دی دا اوبه وچېدن ټیم دی، مطلب لږ ښه جوش وخوري چې وریځې چې دی ځان واخلي، لږ غټېږي دغه کېږي. دا د مالګې لږ کم و که څه نه دی. دا د لږ مالګې نور واچول. اوس کشمش زردک دغه کوي، تیاری کوي. بیا کشمش زردک وراچي. هغه نه بعد چې دی بیا دم ته ږدي. معنا اوس دا دی د اوبه موبه دا سیلو ته دغه کوي چې لاندې ډېر ونه سوځي. دا خو د ګیس سم مسله دی. دلته ګیس لږ کم دی که څنګه کیسه دا ودې. ګل صنمې بیا دیدن راوړل مر ډوبېږي د غرو د سامې. سترګې په جنګ را سره پرېږده ګل صنمې بیا دیدن راوړل مر ډوبېږي د غرو د سامې. چې زما خوږې سترګې څومره جنګ کوي نه ګل صنمې بیا دیدن راوړل مر ډوبېږي ګل صنمې بیا دیدن راوړل مر ډوبېږي د غرو د سامې. دا د اوس زردک وراچي، مطلب دا اوس سربېرې هواري چې دم په ټیم چې ښه ځان سره واخلي، ښه پوخ سي، معنا ښه پسته سي. د دې سربېرې اوس چې کشمش وراچي، دا د کشمش یې واچول. دا اوس د دې سربېرې لږې وراچي چیني، معنا دا چیني پکې سربېرې داسې پاشي، مطلب دا کشمش زرده میټه والي پیدا کوي.
اوس دا د کپړه اوس سرپوش چې دا د سربیرې لږ غوړي وراچوي دا کشمش زردک چې دی لږ ځان باندې غوړ کش کړي مطلب چمکدار شي چمک پیدا کړي مطلب دا وجه څه وایي چې وریځې دا زردک شان چې دی هغه شی په اوبو سره ورلې جوش وکړې ښه سره پوخ شي بس دا دی اوس دم تیاري کوي ستاسو وریځې چې دی سم دم باندې کېږي دا د سرپوش باندې کپړه ورپېچي دا سو دم باندې اوس تقریبا 40 منټ بعد چې دی 40 منټ دم ورکوي 40 منټ بعد چې دی دا تیارېږي نو دا پلاو به اوس تاسو کله خلاص کړئ؟ اوس یې خلاصوو خلاص یې کوي شکر الحمدلله تاسو څنګه ښه شکر د فضل د خدای کله نه کار کې دلته یو 8 میاشتې کېږي 8 میاشتې او نو دا د څه شي غوښه ده دا راته ووایه دا د ګومې شي غوښه ده غوا ده که نه او تم دا کار کې دلته کله نه ما 2 کاله کېږي 2 کاله نو په دې باندې څه مسالې وغیره لګوي یا خاص مساله ده یا ساده څه ده دې باندې چې دا اول په هغه کې چې دا غوښه راوړي کله قصابان نه 2 نفر بره ځای کې هغه کوي پاکوي پرده کشي او هغه کوي بیا یې اخته کوي بیا د پیازو اوبه اچوي سیر او اوږه او ادرک اچوي پکې نور ذاتي بیا غیره هغه ورسره پاپیتا ورسره اچوي بیا یې اخته کوي بیا یې یخچال کې ږدي بیا یخچال نه موږ دا راخلو ته کته سیخان وو او مرچکې پکې بالکل نه نه مرچکې د کې نه بیا هغه شامي کباب سي ورته وایي بیا هغه کې مرچکې اچوي او پیاز اچوي دا هغه کې بیا هغه ماشین نه کاږي هغه شامي کباب جوړوي هغې نه او دا چربي هم پکې اچوي او دا چربي یو 2 قیلې غوښه تېروي د سیخ کې بیا یو قیله چربي هغه تېروي یو قیله چربي 2 قیلې غوښه ښه چې دا نمکین سیخان لپاره دي دا غوښه ده غوښه ده او دې کې چې دی د پیازو اوبه مالګه اور لہسن ادرک اور پپیتا صرف هغې لپاره چې زر پخېږي نرمېږي او بل هغه د غوښې رنګ تازه کوي جی بالکل فوډ چې دی زموږ هغه سیخان هم تیار شوې قابلي پلاو هم دلته رالو
ورسره چې دی شنه چای هم دلته راغلی دي او دا چې دی زمونږ نمکین او ورسره دال او دا زمونږ چې کوم پلاو دی دا پلاو په دې کې چاول او کشمش او بیا ورسره گاجر او غوښه په دې کې د غوا غوښه د غوا غوښه بالکل سافت بالکل نرم داسې لکه چې دا موږ ته تیار راغلی ټول مخکې موږ پلاو ټیسټ کوو چې پلاو څنګه خوند کوي یا نه کوي او دا د زمونږ پلاو پوره غونډه کې پلاو نمکین دی یعنی که بالکل خاص طور باندې کوم کابلی فروټ چې کوم دی یا ایرانی فوډ او اسپیشلی چې دی هغه سپایسز مساله جات چې دی هغه ډیر زیات کم استعمالوي نمکین چې دی دا ډیر زیات او دې وجه نه خلک ډیر زیات خوښوي نمکین فوډ چې دی هغه ډیر زیات دا شو پلاو نه بعد تاسو هم چې دا د دې چې کوم نمکین او روش ورته وایي دا نمکین روش دی یا دا چیلی غوښه ده بالکل رای دا ورسره دال دی خدای نمکین چې دی سیخان دا هم بالکل واو دې کې چربی ده یو سیخ کې څلور تیکې وي پای کې یو چربی نه یو خو د هغې ذایقه چې ده ډېره ښکلې شي بل د هغې ډراینس ختم شي او غوړه شي که نه غوړوالي لپاره دوی پکې دا چربي استعمالوي دلته کې چې کابلی پلاو وي نمکین روش وي یا سیخان وي نو بیا چې ورسره کاوه نه وي نو زما خیال کې خوند به ونه کړي او چې غوړوالی ختمولو لپاره کاوه ډېر ضروري ده نو کاوه هم دلته کې دوی سره شنه کاوه دوی چې دی استعمالوي دا کاوه چې دی او د دې کاوې چې کوم ټول نه ښکلې خبره ده هغه دا چې په دې کې چینی بالکل نه یې پیکه یې دې سره بیا دي دلته چې کوم دی هغه دا ګوړه استعمالوي خلک او ګوړه شوه دې ته ګوړه وایي الایچي دانه ده بادام یا ټافي په دې فوډ کې ټول نه لوی او ښکلې خبره دا ده چې مساله جات بالکل استعمال نشته که پلاو دی که تیکه ده او سیخان دي که روش دی او که کاوم ده په دې کې مساله جات بالکل څه قسم استعمال نشته ټوټل نمکین فوډ دی او غذا دې کې چې هر قسم نیچرل چې کوم زموږ منرلز دي یا نیچرل چې کوم وټامینز دي یا کیلریز دي په دې کې ټول موجود دي اور ډېر زیات خوند کوي مال هم ډېر زیات خوند راکو پاکستان یا پاکستان نه بهر چې کوم زموږ پښتانه دي یا چې کوم نور پاکستان نه چې کوم خلک تللی دي کار روزګار لپاره هغوی چې کله هم پاکستان ته راځي
یا ایز ا ټورسټ پاکستان ته راځي او پاکستان کې چې بیا هغوی کراچۍ ته راشي نو کراچۍ د رڼاګانو ښار کې مین سوپر هایوې باندې سوراب روډ الاسف سکویر کې دا یو فوډ سټریټ دی هلته چې دی الحرمین रेस्टोरेंट ته راشي او سپیشلی افغانستان چې کوم فوډ دی هغه دی انجوای کیه زه هیله لرم چې زمونږ دا ړومبی پروګرام ستاسو به خامخا خوښ شوي یې انشاءالله په بل پروګرام کې به دوباره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې خپل قربا اسرار خان له اجازت ورکوي الله په امان چې یې مناسب دوستانو د دې ویډیو ترڅنګ د هیلو ټلویزیون یوټیوب چینل در سره سابسکرایب چې شي ورته وایي دغه زما نه زده کېږي بس دغسې دغه ژنګواله ور ووایي چې زموږ سره یو ځای شي